د پاکستان افغانستان ترمنځ پر چمن پولې ته څرمز دلته آل پارټیز تاجر لغړي اتحاد لخوا کم پرلت د تیر کال د 20 اکتوبر رئیس دلته روان دي. نن ورځ هم په دغه پرلت کې په زیات شمیر خلکو ګډون درلودي. دلته کوم وینا کوونکو هغه خپل ویناوي ورته وکړلې. هغه ور بیا د خبره وکړل چې دغه د خپل غشتونو په حکومت د منلو لپاره خپل احتجاج به نور هم خپل احتجاج به نور هم سختي راولي، نور به خپل احتجاجونه سختوي. خو زه په خپل دغه وخت پر کوم مقام ولاړم دا د درکوژک مقام دی. دلته د کوټې چمن لوی لار ده. پر دغه ځای هم دغه پرلتوالو د تیرې اونۍ راهیسې بند ساتلې دي. دلته د لیدل کېږي د ترانزیت گاډي دي، د ایکسپورټ امپورټ گاډي ډېر په لوی تعداد کې ولاړې دي. که څه هم خوراکي توکو ته لږ څه اجازه پر سیټ باندې ورکول کېږي، پر اړخ باندې ورکول کېږي په کچا لارو کې هغه چمن ښار ته رسېږي. خو دلته کوم ډریوران ولاړ دي، کوم د مال ډکې کوم لاریس ولاړ دي، هغه ته نه یوازې د ډریوران ته مشکلات ورپېښ دي بلکې کوم تجاران دي هغه هم ډېر غټو مشکلات سره دغه وخت مخامخ دي. که څه ورته وکتل هم سي خو دلته د تیرې شپې راهیسې پر چمن ښار باندې د حکومت له لوري د موبایل د انټرنېټ کوم شبکې دغه ټوله دغه وخت تړل سوي دي. خلکو ته ډېر زیات مشکلات دغه وخت ورپېښ سوي دي. سم حکومت تر اوسه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. خو دلته کوم د موبایل شبکې کمپنۍ نمایندګان دغه دا وایي سمرته د پاکستان ټیلیکمونیکیشن اتارټي ان پی ټي ال اړخ مرته وویل سو تاسو د موبایل شبکې په خاص د انټرنېټ هغه چې دغه بندي وساتي. خو بیا هم ما سره دغه وخت د پرلت د کمیټیز کم کنوینر دی مولوي عبدالمنان صاحب ما سره موجود دي. د پښتون وکوس آیا دغه احتجاج تاسو د دادي روان دي په احتجاج کې تاسو ورځ په ورځ نور سختي هم راولي خو حکومت تاسو غوښتنې نه مني. صحیح علت دي څه وجه ده؟ موږ احتجاجونه چې دي موږ د احتجاجونه ټول چې دي پر امن احتجاجونه چې د موږ روان کړی دي او موږ د تمام اولس چې هغه د دې سیمې سره تعلق لري هغه په دغه یو عزم کړی دي چې موږ به در هغه وخت پورې د خپل احتجاجو څخه لاس بسر نسو تر څو پورې چې زموږ مطالبه هغه د حکومت دي دا منلې نه. زموږ په احتجاجو کې چې اوس فلال مثلا په کوم احتجاج کې ولاړو چې موږ د غلوې لار چې د بین الاقوامي شهرات د موږ بلا کړې ده بند کړې مې ده او په دغه ځای باندې وسم سرحدي صاحب دغه مټرا د ولاړ دي. خدا موږ د زموږ د احتجاجو یو حصہ ده. اې د خلکو تجارانو ته مشکلات دي د لارې بندېدو سره د تجاران ته خو موږ چې دغه ظاهرا ورته ګورو د تاجر د پاره چې د څه وخت لپاره به خامخا مثلا مشکلات منګر بنیادی تور چې دا کومه فیصله ده دا لکه څنګه چې زما د پاره څو نقصان ده او داغونه د تجار د پاره چې د اغم دغه نقصانات لري. ځکه دغه د پاسپورت مسله چې و دا پر ډرایور باندې هم او پر کلندر باندې هم او دغه چې کوم مددګار دي پر هغه باندې بم نو بیا هغه ډرایور او کلندر چې پر دې باندې کم رفت آمد دی او شتل راوشتل کی دا د ایکسپورټ امپورټ موټران والا د هغه د پاره به دا ډیره درنه مسله و. خو بیا هم موږ دا وایي چې زموږ د احتجاجو په نتیجه کې و دغه تجاران ته دغه زموږ د طرفه چې ودی ته کم دغه ورکول سو دا زموږ د احتجاجو په مدد باندې دا ورکول. آیا تاسو دا ویلس مطلب تاسو احتجاجونه د نور سختیم کراولي حکومت مذاکرات خبري حکومت په موږ وایي د سر خبرې هم کړې دي خو دې د خپل خبرې سره شان راځي. دا اوس د خبره دومره کلکه خبره ده تاسو پر ولاړ بالکل دا دومره کلکه خبره ده. ما درته ویل چې دا چې سړی دا ورته وګوري چې دا څه مسله ده. خو زموږ د دې پاسپورت په حواله باندې چې کوم مجلس دی زموږ د بارډر پر دا کوم سیمه باندې چې موږ موقعیت لرو موږ د دغه ډیورن لین څو اخواته دام ځکه موږ دلته لرو موږ الته زراعتونه لرو موږ الته مارکیټونه لرو موږ الته دکانونه منډیان لرو کاروبار کو مثلا اوشتل راوشتل دي په دې کې کچېره د غزمو رفت امت چې دی هغه د پاسپورت په ذریعہ سي د ویزه په ذریعہ سي نو دا یار پاسپورت جوړول دي بیا مثلا په میاشت باندې بیا ویزه اخی بیا بالکل دغه زمر سره دغه پرلت کنوینر یعنی مشر د کمیټې مشر چې د مرسته دغه دا وخت د خپل تجاجونو پاکله وویل کڅه هم د حکومت لوري تر اوسه پورې په دغه نوې تجاجونو باندې پرلت کمیټې کم لاس پورې کړی دي څه نه دی ویلي. خو دلته د حکومتي لوري څه داسې خبرونه راځي چې د خپل منځ کې ناشې دي دا وخت دی پیل کړی دي چې آیا دغه د پرلت کمیټې د سکم غوښتنې دي د دې لپاره څه قسمه تګلارې جوړه کړي دلته یوازې د ځای خلکو ته د تګ راتګ د لپاره یو قسم زمينه برابر کړي دوی خو تر اوسه پورې په رسمي توګه د حکومت دغه خپل ناسو پاکل نه دی ویل یوازې په خبري رسنوي کې دغه د دې د ناستو باندې د دې کمی خبرې دي هغه دغه وخت راښکاره کیږي. نعمت الله سرحدي وی ډیوا ټي وي چمن. د دې شي کې ټول جان صادق خان نور ورګري